السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د علي خان بابا پښتو ادبي عامل لالونو د ډاکټر همدرد یوسفزي صاحب د کتاب نوکارې سحرې نه او وخت په هغه ځای ولاړ او د افسانې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. بهربنو ټل مري په لاندینۍ برخه کې چې کوم زړه راښکونکی اوپن ایر تیټر و، د هغې نه د موسیقۍ او د ترنم نه ډک اوازونه لا هغه شان راتلل. کله کله به یوه نیمه مصرع زما په زړه داسې ولګېده چې زما زړه به غوښتل چې همدا اوس د کمرې نه وځم او دغه سندرغاړی یا خو په دواړه مخه ښکل کم او یا ورسره ښه په چغو چغو وجاړم. د هوا شور به د موسیقۍ په زیرو بم کې خپل ترتیب ورکوو. کله کله به د سارندې د اواز سره مصره راغله او کله به په لاره چرته د کائنات په وسعتونو کې ورکه شوه. ما غوښتل چې زه هم دا اوس په یوه منډه لاړ شم او دغه اوپن تیټر موسیقۍ ته هم داسې کښېنم. ولې ما چې ګړۍ ته وکتل نو دا خو 10 بجې وې. زما د ارمانونو رنګونو شپې ته بس ایله 2 ګنټې پاتې وې. لا کمره کې د سجاوټ او ترتیب ډیر کارونه پاتې وو. ویټر د کمرې د ناک سره په یس سر رادننه شو. سپین لباس کې سم د مرګ د فرشتې په رنګ ودرېده. تا به وې لکه روبوټ دی. دغه احترام او تعظیم ټول د څو ټکو د پاره و. سر څه خدمت. ما وی یار دا ټیبل را لغټ کا دی کې به زمونږ پروګرام ممکن نه وي او د بیډ د بره سر څه عجیبه غوندې دی چې سړی پکې په ډډه ووړي نو اوازونه کوي. دی کې به دا شپه څنګه تېره شي او لایټینګ چې ما څنګه ویلی و هغه رنګ پکې نشته. هغه د شونډو لاندې لږ مسکی شو او بیا یې ډیر په مصنوعي تهذیب ووی اوکې سر او لاړو. د موسیقۍ اواز هم هغه شان راتلو. فصل گل ہے سجا ہے میخانه چل میرے دل کلا ہے میخانه. دغه اواز سره زه د سوچونو یوې لړۍ د ځان سره واخیستم، خو بیا مې د ځان سره وی یار ټول کال نه کال نه بلکې کلونه هم دغه شان تیر شو. نن شپه خو د دغه غم نه ده که سایمه راشي او ما داسې ویني نو ارومرو به رانه خفه کېږي. دا خو بس 2 ګنټې پاتې دي. زه په یوه منډه ځان د سوچونو نه د خلاصېدو دپاره دغه رنګین کټ ته وختم. تو راتو شوم، غوږونه مې لک کړل چې په ډډه اورېدو سره اواز کوي او که نه. ما لا دغه اوازونو ته غوږ و چې د هوا یوې چپې د موسیقۍ یوه بله ټوکړه د ځان سره راوړه. بهارو پول برساو میرا محبوب آیا ہے. او ما د ځان سره وی لکه چې دغه سندرغاړي ته زما فرمایش ورسېده. ما زر مخامخ په میز ایښودي ګلونو ته په یوه مینهناک نظر وکتل او د سایمې د وجود کړه وړه مې د ذهن په سکرین کې راغلل. د هغې دنګه د سروې په شان اونه، سپین مړوندونه، وړې شونډې چې تل به پې نری شان لپسټک لګېدلی و. د کاواکي اوسۍ په شان نری مدم چال، دنګه غړۍ او په هغې له پاسه د هغې مرمرینې خنداګانې لکه د قیامت نه مخکې قیامت، لکه د جنت نه مخکې جنت. ما ته د هغې خبرې رایادې شوې. 19 اګست د یونیورسټۍ کیمپس په پارک کې هغې ما ته وی ایازه ژوند څومره ښکلی دی. ما وی نه ژوند چېرته ښکلی دی. او هغې زما د لاس نه خپل لاس خلاص کړ، په مرمرینو ریشمي زلفو یې راښکل او په غوسه یې وی څنګه نه دی ښکلی. ما وی ګوره که نه ستا نه خو نه دی ښکلی. واه. او هغه د خندا نه شنه په شا لاړه. های مړه خو ستا دا تعریفونه لکه بس هر وخت همدا تعریفونه کوه. ګوره غلی شه، زه بیا ټوله شپه په دغه سوچ کې تېره کړم، بیا راله خوب نه راځي. هو لکه ته په خپل تعریف دومره خوشحاله شي چې بیا درله د خوشحالۍ نه خوب نه درځي. هغې زر په خپلې لاس طلایي ګړۍ ته فکر شو. اله دا خو ناوخته دی، زه چې ځو کلاس ته. د کلاسونو سلسله د مینې په پټپټوني کې روانه وه او نننۍ ورځ اوف، دې ورځې ته ما هر وخت څومره انتظار کړی دی. زه د خوښۍ د یو خوږ احساس سره راپاڅېدم او د کمرې مخې ته جوړ ټیرس ته راووتم. موسیقي اوس
د فوک میوزک نه کلاسیک شکل ته رسېدلې وه او د شپې په خاموشۍ کې یوه مصرع بغیر د کوم ځنډ او بندیز نه زما غوږونو ته رسېده. اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے میں بہت دیر تک یوں ہی چلتا رہا تو تم بہت دیر تک یاد آتے رہے. واه. او ما ته د خپل ګریجویشن نه وروستو د پېښور نه د پوسټ ګریجویشن دپاره لاهور ته د تګ او خپله تنهایي د سایمې نه جدایي را یاده شوه. ما به چې ورته پوه نه کړو نو بل اړخ ته به د هغې بېواره سلګۍ وې چې ښه به یې زړه تش کړو نو راته به یې وې په تندر دې ولګي ستا دا پوسټ ګریجویشن هله زر راځه زما سم ډېر یادېږي. او ما به وې بس 10 میاشتې بس 8 میاشتې بس 2 میاشتې پاتې دي بس درځمه که نه ولې مې په پلار د کوره شړې او بیا به مې ورته د لاهور په کیسو د لاسه کوله. دغه سندره چې ختمه شوه نو ما زر ګړۍ ته وکتل 11:30 بجې وې یعنې نیمه ګنټه لا اوس هم پاتې وه مخکې له دې چې زه د سایمې په کوم بل خیال کې تلمه او ما غوښتل هم چې دا هر څه رایاد کړم خو د موسیقۍ اواز زه یو ځل بیا دې نړۍ ته بوتلم. غږ شو ایک پیار کا نغمہ ہے موجوں کی روانی ہے زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری میری کہانی ہے ایک پیار کا نغمہ ہے موجوں کی روانی ہے. او ما وی چې زه دغه سندرې د ماضۍ هغه ښایسته ورځو ته ورسولم چې زما د ژوند تر ټولو ښایسته شپې او ورځې وې. همدغه 18 اګستو که نه همدا هوټلو دغه کمره وه او د سایمې د 22مې سالګرې ورځ وه. لکه وخت چې په ځای ولاړ وي لکه وخت چې هېڅ هم نه وي. هغه غټ کیک چې څومره په ګرانه موږ دلته راوړی وو او په لاره به موږ کتلو چې 22مه هندسه چې د کیک د پاسه د سایمې د نوم د لاندې لیکلې شوې وه چېرته خو به ورانه شوې نه وي او د هغې به قار او غصه وه تا پرې اوس دا 22 سله لیکلو مړه. ما وی هو د جنکو عمر خو بس ولاړ وي دا به 20 کاله پس هم 22 وي او هغه به لا د غصې نه سره شوه. هی څه مزه کوي. د دروازې نه د ناکینګ د اواز سره زه د موسیقۍ او د سایمې د یادونو نه راووتم. ما وی لکه چې هغه راغله زه په یوه منډه دروازې ته لاړم. دروازه مې د خوښۍ د احساس سره خلاصه کړه. ویټر د پوډ د ټرالۍ سره ولاړو هغه زر یو غټ کیک راواخیستو او دننه یې په میز کېښودو. ګړۍ د یو ټک سره 12 بجې کړې. مخامخ په کیک د سایمې نوم ځلیدونکی په کیک لیکلی ښکارېدو او لاندې ته 3 لیکلی شوي یو. سندره لا هغه شان غږېده زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری میری کہانی ہے. ما زر کیک کټ کو او د سایمې د خپل د تره د زوی سره د واده کلونه مې په ګوتو شمارل خو په شمېر کې خطا کېدم.